الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. صدق الله العلي العظيم. تر هر څه مخکې د افغانستان د اسلامي امارت د چارو د ادارې لوړ رتبه چارواکو، د افغانستان د اسلامي امارت د اترا لوی رئیس صاحب، د افغانستان د اسلامي امارت مرستیال ویان کریمي صاحب او نورو ټولو د اسلامي امارت چارواکو ته او خصوصا د ملي راډیو تلویزیون ټولو هڅاندو او نه ستړي کېدونکو همکارانو ته السلام علیکم ورحمة الله وبرکاتو. قدرمنو حاضرینو، لکه څرنګه چې تاسې خبر یاست او مخکې زموږ محترم ورور صافي صاحب هم وویل چې په اداراتو کې او په نظامونو کې عدلون بدلون او تغییرات دا یو اصل ده. په ځانګړې توګه په اسلامي امارت کې دا یو ډیر مهم اصل ده چې همیشه د مشرتابه د لزمدید او په اداراتو کې د ښه پرمختګونو او د لا پرمختګونو په موخه باندې تغییرات راځي او موږ ټول د دغه اطاعت کوو د مشرانو د امرونو. محترمو، دغه ادارې ته که هر څوک راغلی وای زه به ورباندې خوشحاله وم، خو دا چې محترم قاري صاحب محمد یوسف احمدي د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون د دې مهمې رسنۍ او مهم ملي نهاد دپاره د لوی رئیس په توګه باندې انتخاب سو، زه د زړه له تله مبارکي ورته وایم او ډیر زیات ورباندې خوشحاله سوم، ځکه قاري صاحب محترم نږدې 2 لسیزې له 2 لسیزو څخه زیات په فرهنګي ډګر کې په فعالیت باندې بوخته، په کار باندې بوخته او د اشغال په دوره کې یوه ډیره مهمه او یو ډیر مهم دروند مسؤلیت په غاړه باندې درلود. په هغه وخت کې په هغه سختو شرایطو کې د ویندویي یو دروند مسؤلیت نوموړي په غاړه باندې درلود. یوازې د اسلامي امارت ویاند محترم ذبیح الله مجاهد صاحب او همدغسې محترم قاري صاحب په یوازې ځان باندې دوی دواړو د وخت ټولو میډیا ته تن ورکړی و او دغه یو دروند مسؤلیت یې پر غاړه باندې درلود چې په هر ډګر کې خلکو په دې باندې اعتراف وکړ چې دوی په خپل کار کې بریالي وو او پرمختګونه یې درلودل. همدغسې زه قاري صاحب له ډېر نږدې څخه پیژنم. الحمدلله یو ډېر دروند شخصیت ته، په پښتو او دري ژبه کې برلاسی شخصیت ته، په پښتو او دري ژبه شاعري کې ښه لاس لري، په پښتو باندې هم ډېر قوي شعر لیکي، په دري ژبه باندې همدغسې قوي شعر لیکي، ښه تکړه لیکوال ده، ښه خطاط ده، داسې خطاط چې د عزیز الدین وکیلي زموږ ستاسې یو مشهوره خطاط ده، د هغه د کچې یو خطاط ده. د دې ترڅنګ د یو ډېر لوړ فکر او عالي بصیرت لري او د یو لوړ بصیرت څښتن ده چې له موږ سره نږدې 10 کاله په خپل کار کې ګډ پاتې سوی ده او ډېرې لوړې ژورې کتلې دي. زه انشاءالله باوري یم چې د قاري صاحب په راتګ سره به ملي راډیو تلویزیون د پخوا څخه نور هم پرمختګ وکړي انشاءالله تعالی. زه بیا هم مبارکي ورته وایم. قدرمنو حاضرینو، د افغانستان ملي راډیو تلویزیون لکه څرنګه چې بلال کریمي صاحب اشاره ورته وکړه، یو ملي نهاد ده او د حکومت یو نماینده رسنۍ ده، د افغانستان د ولس نماینده رسنۍ ده او د افغانستان د مظلومو خلکو د مظلومیت اواز انعکاسوي، تر خپلو خلکو او تر نړۍ پورې رسوي. ملي راډیو تلویزیون چې په تیرو 2 کلونو کې کومې لاسته راوړنې درلودلې دي، تیره ورځ د رسنیو په مرکز کې موږ د حسابدهي په برنامه کې وو. انشاءالله ټولو به هغه اورېدلي چې ملي راډیو تلویزیون په تیرو 2 کلونو کې ډیر زیات پرمختګ کړی ده.
خو زه تر ټولو دغې یو لاسته راوړنې ته ډېر خوشحاله یم چې لله الحمد د ملي راډیو تلویزیون ټول مسلکي فني اشخاص پر خپل ځای باندې پاته دي او ملي راډیو تلویزیون له خپل ځان سره ساتلی دي. دا تر ټولو یو مهمه لاسته راوړنه ده. دا ښکاره خبره ده چې کوم پرمختګونه په ملي راډیو تلویزیون کې ترسره سوي دي دا نه یوازې د هغه رئیس ابتکار ده او نه د دې راډیو تلویزیون د معاون او د نورو چارواکو ابتکارات دي، بلکې دا د همدغو همکارانو ابتکارات دي، د دوی اخلاص ده او د دوی خپل کار ته ژمنتیا ده چې تر دې حده پورې ملي راډیو تلویزیون راورسېدی چې اوس د هیواد په کچه او د نړۍ په کچه باندې یو رسنۍ ده او یو منبع ده چې خلک ورته مراجعه کوي. زه د خپلو ټولو همکارانو د دغه زیات اخلاص څخه نړۍ مننه کوم چې په تیر 2 کاله کې له موږ سره په پوره اخلاص او په پوره ژمنتیا سره له موږ سره کار وکړئ. له دوی څخه نړۍ مننه کوم. ملي راډیو تلویزیون لله الحمد زه ستاسو د اطمینان دپاره وایم چې الحمدلله په تخنیکي لحاظ اوس پر خپلو پښو باندې درېدلی ده. ملي راډیو تلویزیون اوس له هغو څه څخه خلاص ده چې په تېرو وختونو کې به په ځینو غټو برنامو او مناسبتونو کې به په کرایه باندې وسایل ورته راوړل کېدل. الحمدلله اوس موږ له هغه څخه خلاص یو. ملي راډیو تلویزیون د تجهیزاتو او د امکاناتو او د تخنیکي وسایلو له نګاه څخه پر خپلو پښو باندې ولاړ ده. په تېر یوه کال کې لله الحمد د خپل مشرتابه د هغوی په زیاته توجه باندې ملي راډیو تلویزیون ډېرې خریدارۍ وکړې او ډېر وسایل یې واخیستل. لږ اوبه که څوک راوړي، اوبه سره راوړه هغه اوبه. او دغسې د دې تر څنګ موږ د راډیو په برخه کې ډېرې لاسته راوړنې لرو چې لله الحمد اوس ملي راډیو پر خپلو پښو باندې درېدلې ده او اوس یوه غني اداره ده او یو غني رسنۍ ده چې په ژوندۍ بڼه باندې نږدې تر 12 ساعته زیات په ژوندۍ بڼه باندې خپرونې لري. په تېرو وختونو کې به موږ راډیو ثبتېدله، برنامې به ثبتېدلې، خبري سرویسونه یې ثبتېدل، خو د ملي راډیو تلویزیون د چارواکو او د نورو مسؤلینو په توجه سره اوس الحمدلله راډیو په ژوندۍ بڼه باندې خپرونې لري. که تاسو اوس اورېدلي او تر ټولو ښه خبره دا سو چې مرکز او ولایتونه سره ونښلېدل. اوس موږ په راډیو کې تقریبا ټول خبري سرویسونه په ژوندۍ بڼه باندې لرو. اوس راډیو داسې سوې ده 1.5 ساعت خپرونې اوس الحمدلله راډیو داسې سوې ده 1.5 ساعت کومه خپرونه چې وي یو نطاق ځي او وروسته مایک بل نطاق ته سپاري. ټولې خپرونې په ژوندۍ بڼه باندې دي چې دا یو ښه پرمختګ ده په راډیو کې. او موږ د تلویزیون تر څنګ راډیو ته ځکه زیاته توجه وکړه چې راډیو هغه یو وسیله ده، یو ذریعه ده چې ټول خلک په کلیو کې، په بانډو کې، په دوکانو کې، په موټرونو کې و راډیو ته لاسرسی لري. په همدې وجه باندې زیاته توجه ورته وسوه او د راډیو تلویزیون د راډیو رئیس صاحب او نورو همکارانو ته دې الله اجرونه ورکړي چې دوی په دې برخه کې ډېر کار کړی. له دوی څخه مننه کوم. او د همکارانو په اړه باید ووایم چې په نږدې 2 کاله کې چې موږ له دوی سره نږدې پاته سوي یو، لله الحمد زه ترې راضي یم او خوشحاله یم او دوی په خپل وخت کې له موږ سره ډېر پوره اخلاص وکړ. که زه په خلاصه توګه ووایم په دې 2 کاله کې نه له کوم رئیس صاحب سره او نه له کوم امیر صاحب څخه او نه له کوم همکار څخه داسې یو تلخ کلامیز موږ تر مابین راغلی وي او یا د دوی څخه په یو کار کې زه مایوسه سوی یم، زه ترې ناراضي یم. الله تعالی د دوی خدمتونه قبول کړي. او واقعا دلته فني کسان موجود دي، مسلکي کسان موجود دي، کدرونه دي، شخصیتونه دي او ډېر د لوړ استعداد خلک دلته موجود دي. زه ډېر ورباندې خوشحاله یم چې دوی ټول له موږ سره پاته سوي دي او دلته راسره دي. په آخر کې یوازې یوه خپله تجربه شریکومه، هغه دا ده چې په نږدې څو کلونو کې چې موږ په فرهنګي ډګر کې کار کړی ده او په فعالیتونو کې بوخت پاته سوي یو. زما یوه تجربه دا ده هغه څه چې په انډیوالي او فرفاقت سره ترسره کېدلی سي او انجامېدلی سي او ښه پرمختګ سړی کولی سي، هغه په امیرانه لهجه کې نه ترسره کېږي. یعنی که یو امیر په خپل مامور باندې همیشه په امیرانه لهجه باندې په هغه باندې امر کوي، له هغه څخه د کار تقاضا کوي،
له هغه همکارانو سره انګیزه نه پاتې کېږي. هغه یوازې د هغه کله چې په امیرانه لهجه ده ته ویل کېږي هغه کار ترسره کوي، نور په هېڅ څه باندې بیا کار نه لري. او که ته له خپلو همکارانو سره نږدې پاتې سي، همیشه په تعلق کې ورسره پاتې سي، پوښتنه ورباندې وکړې، مینه ورکړې، محبت ورکړې او اخلاص ورکړې او په دې پوه کړې چې ته په ما باندې ګران یې، نو او انډیوالي او رفاقت ورسره وپالې، له هغه سره د کار انګیزه او جذبه بیا پیدا کېږي. هغه د دې تر څنګ چې کومه وظیفه دی لري تر دې ځای پرې کار کوي، ستا په نورو کارونو کې هم بیا همکاري در سره کوي، پرمختګ کوي، شپه ورځ کار در سره کوي، د یوازې هغه محدود او ټاکلي وخته پورې له تا سره بیا نه پاتې کېږي. که د شپې ته غږ ورباندې وکړي، که د ورځې غږ ورباندې وکړي، که د رخصتي په ورځ کې بیا غږ ورباندې وکړي، هغه ستا هغه د انډیوالۍ او د رفاقت احترام ساتي، بیا به همیشه در سره وي. نو دغه تجربه چې ما په تیرو 20 کلونو کې کړې ده، په نورو برخو کې پاته سوي، په ملي راډیو تلویزیون کې پاته سوي، ما ډېره ښه نتیجه ترلاسه کړې ده. نو که په آینده کې هم دلته د ملي راډیو تلویزیون مسؤلین او همدغسې رئیسان، امیرین او نور همکاران چې د دوی تر امر لاندې نور کسان کار کوي، که له رفاقت او له ملګرتیا څخه کار واخلي، ما په نظر باندې ډېرې ښې نتیجې به وي او دلته به یو ښه هماهنګي وي او ښه ملګرتیا به وي او په کارونو کې به هېڅ خنډ نه راځي. په آخر کې محترم قاري صاحب ته بیا مبارکي وایم، دوی ته توفیق غواړم، الله تعالی دې ښه توفیق ورنصیب کړي چې دا ملي نهاد نور هم پرمختګ وکړي. او یوه غوښتنه مې ورځنې دا ده چې دلته چې کوم شخصیتونه دي هغوی باید له ځان سره وساتي، د هغو باید ډېر خیال وساتي، ویې نازي، ځکه چې دلته په فرهنګي ډګر کې تر ټولو هغه ښه شخصیتونه او ښه بااستعداده خلک ملي راډیو تلویزیون کې موجود دي. نو زما ورځنې هیله دا ده چې په دې برخه کې پوره توجه وکړي، هغوی ونازوي او ناز ورکړي، محبت ورکړي، چې دغه کار همدغسې ادامه پیدا کړي. وما ذلک علی الله بعزیز.